سکندر خدای پاک دې مړه کامیاب لره او الله دې زنده باد لره او خدای پاک دې کالج پرنسپل جوړ کړه ها زمونږ د کور شل وټونه دي او ټول بستای یو ستانه بغیر او بچا تاسو چودرېږم کنه نو دا چې دا خلک بې غیران دي 85 غواړي مینا کرنسي غواړي او مینا کرنسي نن سبا دا هر څه په پیسې کېږي قدرمنو کتونکو واجر وی وټونه چې دي که نه وټونو ته مه ودرېږه دا ځل نو تپوس دې کوو چې وټونو ته د نه ودرېدو دا مشوره ولې راکړي وایه واجر دا سکندر په دې در کوم چې څوک نیک انسان نه دی نه پاس کوي مخلص او دغه انسان هر سړی نه دی نن سبا وټونه هر څه د پیسو کار دی چې څوک پیسې ورکوي بس هغه سړی پاس کي په پیسو باندې او ما او تا غریبانان یې زما ستا سره دونه څه نشته چې ما ورته چاله ورکړو ما ورته خپله دلته وټونه څه خلک ورکوي دلته وټونه په پیسه باندې اخیستلي کېږي نور پسه وای نن سبا د پي عاشقان دي 85 غواړي مینا کرنسي غواړي او مینا کرنسي غواړي لوټ چې د جنان یې ښکلې به د لیلا نه یې او ښکلې به د لیلا نه یې نن سبا د پي عاشقان دي 85 غواړي مینا کرنسي غواړي او مینا کرنسي نن سبا دا هر څه په پیسې کېږي او چې ناظم نه دی دا ناظمان او د هر څه چې پاس کېږي دغه کېږي دا په پیسو خلک زلزلې وخوړو مونږ زلزلې وخوړو عمران خان پسه پاس شوی د عمران خان خلکو پاس کړی دی په پیسو هغوی یې تنخواګانې ورته سیوا کړي سیور خلکو له یې سوا کړه ما ورته یې سوا کړه او دلته چې دا خلک وټونو ته ودرېږي تاسو یې زه نه ودرېږم لرې که لرې وټونو ته نه زه نفرت کوم دا دی داس خاصه دی زه وکړه سره ځم او هسې که ودرېده موټ به راکړې خو ته ودرېدې زمونږ د کور شل وټونه دي او ټول بستای ټول یو ستانه بغیر او تاسو یې چې ودرېږم که نه نو دا چې دا خلک بې غیرته دي دا یې نه پاس کوي نیک سړی څوک نه پاس کوي چې څونه بې غیرته ابرار خو وایي زه درله وټ در کوم خو درله ټول در کوو ابرار وایي زه م وټ در کوم زما ترونه ګلباز خان دلي د هغوی دلي دا څونه چې دي هغه ټول مونږ په تا مړی د خلکو ته ووایه د وټونو باره کې څه ورته ووایه وټونه مړه وټونه داسې خبره ده چې ووټ نه دی ووټ داسې پکار دی چې لکه چې تا نه غریب انسان ووټ درکړي که نه نو چې پکار دی چې ته د هغه خیال وساتې مالدار خاصې مالدار دی ولاړ دی او هغه وایي راځئ چې زه ټیک ده خو سکندر خدای پاک دې مړه کامیاب لره او الله دې زنده باد لره او خدای پاک دې د کالج پرنسپل جوړ کړه ها پرنسپل چې 80000 دی اولی او چې په کالج کې نه دی پرنسپل او وټونه نه دي وټونه لړکوا چېرته پرنسپل یې کوشش وکړه صحیح ده چې پرنسپل یې ځکه چې تکړه یې قابل انسان یې زه صحیح ده پار سپایار مایا دغه م رالی صدر صاحب صدر صاحب څنګه یې بس صدر صاحب څنګه سړی صدر نیک انسان دی خو 1 نمبر زه خیمه که ډېر که صدر صاحب ډېر دواړه ښه نه ډېر یاره صدر صاحب بیا هم آرامي په دوکان کې ګټه وټه کوي استانه لږ دغه دی او ستانه هوټل لږ نوی نوی دی که نه نو دا دی ګټه هغه ډېره کوي ګټه صدر صاحب ډېره کوي ګټه صدر صاحب ډېره کوي صدر صاحب څه وایي خدای دې کامیاب لري الله دې کامیاب خو اسټرېلیا او انګلینډ نه دی دا زمونږ نه قدم بم رانه پورته نه کړي قدم بم دې پرې به په ورلډ کپ راوړو قرآن نه وړو نو دې فاینل ته خو د اسټرېلیا له خو صفا درکوم چې دله شکست ورکوم ښه په اسانه زه صحیح ده چې نیوزیلینډ او انډیا هم ورته نو مړه اسټرېلیا